قیامت کې به پته ولګي فأي الفریقین احق بالامن چې کومه یوه ډله به په امن باندې وي، آیا د شرک والا او که نه د توحید والا عقیده. نو دا خو زمونږ ایمان درونو چې د توحید والا عقیده په امن ده. خو ان کنتم تعلمون، خو یې کو چرې تاسو پوهېدلې نه یې په څه باندې پوهېدل. خدای پاک جل شانه دا بیان کړی ده. عقیده بدلول یې ګران کار دی چا هغه په باطله دی ولې نه وي. یو قوم کې چې رواج بدلوي ګوره دا ډېر ګران کار ده. هغه کې د پلارانو او د نیکونو د زمانې نه یو رواج وي او یو عالم صاحب را پاسي و هغه وایي زه دا رواج بدلوم او شریعت مبارک بیانوم، نو دا به ګوره ډېره قرباني غواړي. قسم د موږ دلته خلکو ته ووایو چې چا کې د پخوا نه رواج شروع ده چې هلکه دا مه کوئ شریعت مبارک منې کړی یئ، نو هغوی څه خبرې شروع کوي، وایي دا نوي ملیان راغل. نه، ای غریبانانو کې رواجونه شروع او د رواج ختمولو دپاره الله پاک جل شانه ګوره انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات راستولی دي. هغه کار به کوي قوم چې کم د الله پاک جل شانه نه شریعت وي، د الله پاک جل شانه مبارک شریعت وي، هغه مبارک جناب انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات بیانوي. اوس دنیا کې علماء کرام د جناب انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات وارثان دي. ناغی بم ګوره عقاید بیانوي، هغه عقیده چې کم قرآن کریم کې او احادیث مبارکو کې ذکر شوي ده. بعد خلک وي که نه مزاراتو له لاړ شي، مزاراتو له ته چې ورته دا ناروا مه کوه، هلکه د مزار باندې دا ناروا مه کوه، ای چپ شه ګوره بیا به درته دا به درته تکلیف ضرور رسوي. بعد خلک وي چې هغه څه کوي نظرونه وړي، نظرونه رونو ګوره عقیده بیانول پکار دي. ښه دلته نه به چیلې روان کې چیلې او ګډ او حلوا یا به نور څه پاخه کي ای رسئ چې پلاني صاحب له لاړ شو. هلکه دا خو جرم ده، دا خو ته شرکیاتو کې لګې. نظر عبادت ته رونو الله پاک جل شانه فرمایي ولیوفوا نذورهم، تاسو خپل نذرونه پوره کوئ. او چې د الله پاک جل شانه نه علاوه د بل چا په نوم باندې نظر منې نو دا شرک ته کو نه، دا شرک کوي. تو خو وایې د ثواب ګټم او په ځای د دې چې عقیده دې خرابه شوي وي، په ځای د دې اعمال دې برباد شي چې شرک کې لګې شي، په ځای د دې هغه ټول هر څه دې برباد شي. نو لهذا مونږ چې خلکو ته وایو چې وروره دې کار له مزه وی لکه ګوره دا به درته تکلیف در رسوي. بعد خلک وي هغوی په قبرونو د پاسه شمې بلوي، شمې یا پې پاسه نور څه پیسې ورولي. تاسو لیدلی که نه ولې نه مام لیدلی تاسو لیدلی دي زیارتونو باندې. او زمونږ د فقه مسله دا ده چې کم سړي په قبر د پاسه څه څادر واچولو، بعد خلک پې اچوي که نه، او یا پې څه پیسې کې شوې یا پې څه مومباتۍ وغیره هغه یې پې کې شول. نو لهذا ګوره د دې اغستل جایز نه دي. دا منجوران یې خلکو نه ای خو په ټیکو باندې نیولي وي، وایي دا پلانې زما یو کال لپاره ټیکه ده. دا یقیني خبرې دي ګو، دا دروغ نه دي. ګورئ په ټیکو باندې نیولي وي، حکومت سره ټیکه وي، دومره پیسې ورکړي هغه چې به روح کال پې څومره پیسې پرېودي نو هغه ټیکهدار اخلي. هلکه دا خو ناروا دي ظالمه، دا خو ناروا دي. علماء کرام فرمایي زمونږ د فقه مسله ده چې کم سړي په دې قبر باندې دا سیز واچولو نو دا ګورئ دغه سیز د هغه ملک ته دا ګورئ بل څوک نشي اخیستلی. او نور خلک څه کوي هغه په ټیکو باندې اخلي. هلکه وایي دا زما ټیکه ده، دومره ټیکه ورکړي چې لا
فرض که په 10 لکه روپۍ باندې دا زما کال شو نو که هغې به 50 لکه غونډې کې او که 15 لکه غونډې کې هغه به یې د هغه ده. هلکه دا خو ناروا دي. یو عالمو هغه د دې بدعاتو رد کولو رد. نو بعضې خلک پې قبرونو د پاسه جنډې لګوي جنډې. هغه وی زه به لاړم او طالبان مو به ځان سره کړل. وی بس ورو بختمه بوټي ته جنډم به راوس پړده. ما وی قبر او دا بابا چې کوم ده دا په جنډې باندې څه کوي؟ وی طالبان ته مې ویل لکه شا وی تکړه چې قرآن شریفونه لته بس دغه جوړوي خطونه جنډم به راوس پړده. نو وی دله باندې د هغه علاقې خلک راغل. هغه غریبانان ساده خلک وو د عقیدې نه خبر نه وو. نو ما ته یو استاجي ګوره کو دې قبر خو درته څه تکلیف در ورسولو که نه. ما ورته تاسو سره ګوتې مه وایي د ما د هغه خپل کار ده. هغه خو عقیده پخه وه چې خیر و شر د چا په لاس کې ده؟ د الله جل شانه په لاس کې ده. قبر چاته څه وایي؟ نو ما ورته وی تاسو راته څه مه وایئ، زما او د دې بابا زما او د دې قبر څه ده؟ خپل کار ده. رونو خیر و شر تکلیف رسول او خیر رسول او د شر نه بچ کول دا ګوره د الله جل شانه په لاس کې دي. العقیدة من اعلی الاشیاء. عقیده ګوره مضبوطه ساتل پکار دي. عقیده ګوره د ټولو نه اوچت څیز ده په دنیا کې. چې عقیده دې صحیح نه وي که نه، مونځ کوه، روژه نیسه، زکات ورکوه، قسم د خدایي ستې په کار راغل. او که عقیده دې صحیح وي د الله جل شانه د وحدانیت وي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د ختم نبوت وي، دا مونځ دې پکار ده، دا روژه دې پکار ده، دا زکات دې پکار ده. او که نه دا دې نه وي ګورې بیا دې دا هېڅ پکار نه رسي. لہذا جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک خپل قوم ته د توحید عقیده بیان کړې ده، خو هغوی ورسره ګورې بیا هم جګړه کړې ده. جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک ورته وفرمیل وی ګوره تاسو ته زه د معبودانو باطلو نه منې کوم او تاسو ما ته وایئ چې تکلیف په در ورسوي او زه تاسو د یو الله جل شانه طرف ته رابلم او تاسو د هغه سره شریکان جوړوئ او په دې در سره څه دلیل هم نشته. قیامت کې به پته ولګي فأي الفریقین احق بالامن چې کومه یوه ډله به په امن باندې وي، آیا د شرک والا او که نه د توحید والا عقیده. نو دا خو زمونږ ایمان درونو چې د توحید والا عقیده په امن ده. خو ان کنتم تعلمون، خو یې کو چرې تاسو پوهېدلې نه یې په څه باندې پوهېدل. خدای پاک جل شانه دا بیان کړی ده.